پنجشیر کې د اداري ودانیو جوماتونو جوړولو د 9 بېلابېلو پروژو د چارو د پیل پر مهال د کورنیو چارو وزارت تأمیناتي مرستیال عبدالله مختار ویلي پنجشیر ته ځانګړې پاملرنه کوي. افغان پلاوی چې مشري د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس مولوي مطیع الحق خالص کوي په روسیه کې د آذربایجان د ایکولوژۍ او طبیعي سرچینو له وزیر مختار بابایف سره دوه اړخیزه غونډه کړې. هرات کې د افغانستان په کچه د لومړي ځل لپاره د ماشومانو د 400 بستریز تخصصي روغتون د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د چک ولسمشر پیټر پاول د دغه هیواد 4 سرتیري چې د پرځېدلي جمهوریت د یوه پوځي په وژنه تورن و بخښلي دي. په افغانستان کې د سرپرست حکومت د مشرتابه د ځانګړې پیرزوینې له مخې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د کاکړانو منډۍ د اورلګېدنې له زیانمنو سوداګرو سره د 200 میلیون افغانیو نغدي مرستې لړۍ پیل شوه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې له اوکراین سره پر پوله د امنیتي زون د جوړولو پریکړه شوې او د مهال روسي ځواکونه د دې پلان پر پلي کولو بوخت دي. او غزې ته تر دې دمه د مرستندویه خوراکي توکو 100 لارۍ چې وړه خوراکي توکي، درمل او نور طبي وسایل پکې شامل دي رسېدلي دي.